ټرمپ رالی و باګرام د دغه ځای څخه اشرف غني ورغلی د ده و اکرام اشرف غني غوښتله چې دی یم باچا دی زم باچا یم زه پر بغل ورسره ودرېږم په ټوله میډیا کې دنیا ولیدی چې ټرمپ دی پرې وایي چې نه نو دلته زه عسکر په عسکرو کې ودرېږم دا څنګه جمهوریت دی دا څنګه باچي ده دا څنګه ملک دی چې د ملک باچا یو مسافر راځي پردی راځي یو مغرور متکبر راځي هغه د ملک باچا پرې وایي په خپلو پوجانو کې وایي نن راسه د امارت اسلامي واکمنانو ته په دنیا کې د یو نر راسي یا د ټرمپ راسي یا د بایدن راسي یا د کافر راسي یا د یو مسلمان راسي د امارت اسلامي یو عسکر دی یوه چپلاخه ووایي د امارت اسلامي یو فرد چې پولیس دی ټریفیک پولیس دی د خپله ځایه پورې وایي که بور راوړي د دی پورې وایي بیا د دی ولاړ شه د دې ملکه هېڅوک جرأت نه لري هېڅوک جرأت نه لري هېڅ نړیوال قدرت اشه دا ته جمهوریت ولې چې د ملک باچا ستا پورې وایي په خپل عسکر کې درېږي ته خو زما عسکر یې کښېنه هلته که راته څه کوې چې زما بغل ته درېږې ستا خو هېڅ عزت نشته دې ته جمهوریت نه ویل کېږي دې ته نظام نه ویل کېږي په تېرو کې کوم اشتباهات سوي هغه باید په اوس کې ونه درس واخلي موږ وایو نه بې کوي امارت بې نه کوي د ملت په ژبه ورته وایو د ملت په نمایندګي ورته وایو امارته یو ګام به د اسلامي ملي اصولو خلاف نه ږدي که دې کښېښوئ موږ امارت ته جواب ورکړو ترلاسه نیسو اسلامي ملي افغاني اصول